السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو او ټول هغه مسلمانانو نه چې د ما بیا دغه تحقیق اوري، مسلمانانو ورونو په دغه اړه باندې خلک پوښتنه هم کوي او ډېر مسلمانان پکې لګیا هم دي. مونږ په خپله پښتو کې ورته خوانی وایو. نو تقریبا د افغانستان د کابل لوګر یا نږدې ولایتونه کم پښتانه چې دي دې ته خو خوانی وایي. فکر کوم انشاءالله په افغانستان کې خو دا تر حده ډېر رواج ده، ځکه چې فقهاو کتابونو کې ذکر کړی ده، نو ضرور د دې نه معلومیږي چې په نوره نړۍ اسلامي نړۍ کې هم شته ده. او انشاءالله هغه مسلمانان خصوصا پښتانه ورونه چې هغوی بل نوم ورته یادوي، نو زه یې خبره کومه. خوانی دې ته ویل کېږي مسلمانانو ورونو چې کله واده وي، نو په واده کې د ناوې ته یا زوم ته خپلوانې یا ملګري څه شی ورته یا مثلا نورې خوشحالیګانې وي، چاته الله پاک اولاد ورکي، زمن ورکي، بیا د خپلو خپلوانې ورته څوک کالي ورته راوړي، څوک روپۍ ورته راوړي، څوک شیریني ورته راوړي. یا مثلا سړی د حج یا د عمرې نه راسي، کله چې یو سړی د حج یا د عمرې نه راسي، نو خپلوان یا دوستانو ته تحفې و هدایاوې راوړي، دغه ته مونږ خوانی وایي. دغه په اسلام کې څنګه ده؟ یعنې په ودونو کې یا په ټولو خوشحالیګانو کې قسمه قسمه خوشحالیګانې وي. مثلا په نن عصر کې یو ورور په امتحان کې کامیاب سي، یا یو ورور حافظ سي، یو ورور ملا سي د سربندي وکړي، یو ورور پوهنتون نه فارغ سي، په ښو نمبرو باندې فارغ سي، هغه ته خپلو خپلوان خوانی راوړي، معنا روپۍ ورته راوړي، یا نور چکلیټ او شیریني یا کالي ورته راوړي. دغه په اسلام کې څرنګه ده؟ جواز لري که یې نه لري؟ دغه فتوا د مونږ په حنفي کتابونو کې په فتاوا خیریه کې شته. علامه خیر الدین الرملي رحمه الله نام دغه پوښتنه په فتاوا خیریه کې سوې ده، چې په هامیش د فتاوا تنقیل حمیدیه باندې ده. نو هلته دویم جل کې د هبې په مبحث کې لیکي سئل فيما يرسله الشخص الى غيره في الاعراس. نو هلته یې لیکلي دي چې دغه چې په ودونو کې یو بل ته لیږل کېږي، یا په خوشحالیګانو کې، یا چې له حج نه سړی راسي، کالي یا روپۍ یا همداسې نور شیان، دا څنګه ده؟ جایز ده که نه ده جایز؟ حکم یې څه شی ده؟ جایز ده محترمو، فتوا یې کړې ده، وایي جایز ده. خو دا دوه صورته لري. یو صورت دا ده که عرف کې عادت داسې وي چې یو څوک تا ته دغه هدایاوې یا د خوانی راوړي، خو بېرته غوښتنه دا وي چې بیا به ما ته هم راوړي. لکه موږ اکثر افغانانو کې د خواني عادت داسې ده، خصوصا د کورنیو کې، خصوصا هغه خلک چې د خپلوان وي، چې سره خپلوان وي، نو هلته یو بل ته خوانی ورلي. نو دغه خواني کې اکثره د دوی بدله غوښتل وي، یعنې عرف داسې جاري وي چې دی کله خوشحالۍ پرې راسي، خپلوان یې شی ورته راوړي، هغوی مطلب دا وي چې بیا به یې ما ته هم راوړي، حتی که یې ورته رانه وړي بیا خوابد وي چې موږ ته خوانی رانه وړي. نو دغسې صورت کې مسلمانانو ورونو بیا حکم د طرز لري، یعنې احکام یې داسې دي لکه د طرز غوندې. او که بدلا نه غواړي، مثلا بعضې خلک داسې وي چې کله د یو چا زوی پیدا سي، مثلا د استاد زوی پیدا سي، نو بیا یو سړی یا د یو عالم زوی پیدا سي، یو خوشحالي، نو دغه مقتدیان یو شی ورته راوړي په خوشحالۍ کې، خو د هغوی بدله مقصد نه وي دغسې. نو دغه احکام بیا طرز نه ده، دا بیا هبه ده. دا هبه ده، پروا نه کړي، دا خو بلکل جایز ده. اما د دې خپلوانو په مابین کې اکثره داسې چې هغوی بېرته وایي، خو نه په خوله باندې، خو دا عرف داسې جاري وي چې هغه یې ورته راوړي، بیا بله ورځ ته چې هغوی باندې خوشحالي راسي، ته به بیا خوانی ورلې. دغسې چې په دا عرف کې بدلا وي بېرته، نو د دې حکم بیا د طرز حکم ده. حتی په فتاوا خیریه کې لیکلي دي چې یو چاته خوانی راوړ او هلته عرف په دې جاري و چې بېرته به یې بدله هم ورکوي. نو که چېرته په بل سړي باندې خوشحالي راغله، تا ته چې خوشحالي راغلې وه تا ته یې راوړ، خو چې په هغه خوشحالي راغلې وه تا ورنه وړه، نو حتی هغه حتی ځکه کامې د کامې شول، حتی که هغه حکومت له تا کش کړي او بندي دي کړي، چې بندي کوی دې هم سي، ځکه دا احکام د قرض دي. نو قرض کې چې چا نه شی اخلي، که یې نه درکوو، بندي کوی یې کوم سي پرې باندې.
چې دا په فتاوا خیریه کې ده، او په فتاوا کاملیه کې بیا کامل ابن مصطفی طرابلسی چې هغه د هبې باب څنګه شروع کیږي اولنۍ مسله دغه مسله ده. هلته لیکلي دي چې که عرف جاري په دې باندې و چې عرف کې چې یو چاته شی ورول بیرته وي بدله ترې غوښتله د عرف داسې، نو دلته بیا لازمه ده چې دی بندی مثلا په یو سړي خوشحالي راغله نو دلته د خوشحالۍ دپاره خونی راوړئ، اوس په هغه سړي باندې بیا خوشحالي ورغله په تام لازم ده وروړې، نو که هغه مثلي شی درته راوړی ته به مثلي وروړې، که هغه قیمي شی درته راوړي ته به قیمي. مثلا هغه داسې شی درته راوړي ول چې په طول او په وزن خرڅېدل لکه چکلیټ، شیریني، بادام، ممیز، کشمش یا نور، نو ته به هم همدغه شی وروړې. که هغه درته قیمي راوړي ول نو ته به مثلا کالي درته راوړي ول نو بیا به یې ته هم قیمت ورکړې. نو دغه فتاوا کاملیه کې هم شته ده. علامه ابن العابدین شامی په رد المحتار کې هم لیکلي، رد المحتار اتم جلد 582 صفحه همدلته یې بحث پرې باندې کړی ده. ځکه په فقه کې یو مشهور قاعده ده المعروف بالمشروط. معروف داسې د کوم شی چې په عرف کې عادت وي لکه مشروط غوندې ګویا کې چې ثبت سوی نو خامخا به ورولې چې باندې ضرور د مسلمانانو نه. حتی شامی رحمه الله په رد المحتار کې لیکلي دي چې د موږ په وطن کې کله چې واده وي نو بیا هغه خپلوان یې په واده کې راجمع سي نو هر چا هدایاوې راوړي، بیا نومونه لیکي دې زوم ته پلانکي دا شی هدیه کړه، پلانکي دا کاغذ راوړي، یو کتابچه راوړي، په هغې کې ولیکي. بله ورځ ته چې بیا د بل واده وي نو هماغه کتابچه بیا را حاضره کړي، نو څومره شی چې ده ته هدیه کړي دي بیرته به یې اوس همغه ته هدیه کوي. شامي وایي موږ وطن کې خپل هغسې عرف ده. نو لنډی دا مسلمانانو نو دغه د خوني معاملات چې ده دا جایزه ده، او سره له دې چې دا ټول حنفي علما مې یاد کړل لکه علامه خیر الدین الرملي دا خو د فلسطین ده، ابن العابدین شامي د سوریې ده، د شام ده، او مثلا د کامل ابن مصطفی طرابلس، دوه طرابلس دي، یو طرابلس د شام ده او یو طرابلس چې په لبنان کې ده، یو طرابلس په افریقا کې د لیبیا ده. او تحقیق القضیه في الفرق بین الرشوه والهدیه د عبدالغني نابلوسي رحمه الله په کتاب کې همدغه مسأله ستا لاندې په ذیل کې همدغه فتوا نقل کړې ده. الله مو کله مسلمانانو الله مو حافظ ناصر سه، الله دې وکړي دغه تحقیق مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. اخوکم فی الله عبدالحمید الحماسي الكابولي الديوبندي الحنفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.